اندی د بيدینو لاستا ولویدو نخری کوي کفر کړي ندی چې دی کومي علامي کوي کفر کړي ندی چې دی کومي علامي کوي دین دی د بيدینو لاستا ولویدو نخری کوي کفر کړي ندی چې دی کومي علامي کوي کفر کړي ندی چې دی کومي علامي کوي جار دی پیغمبر خلق باسل اسلام څخه هیڅوک نخلاصي د فتو او د الزام څخه هیڅوک نخلاصي د فتو او د الزام څخه جار دی پیغمبر سو کسان را وستلی دی بیا ته پستری وکړه چې لدینی سو کیستلی دی بیا ته پستری وکړه چې لدینی سو کیستلی دی جان دی پیغمبر سو کسان را وستلی دی بیا ته پستری وکړه چې لدینی سو کیستلی دی بیا ته پستری وکړه چې لدینی سو کیستلی دی دوی تجدا نظر مخالف هم لدین و باسی سوک چی سالم نقد کی ترزرعی غشی و باسی سوک چی سالم نقد کی ترزرعی غشی و باسی جار دی پیغمبر جہالت قیمی و غلی دی خلق ژوند لونی پیو و بل پلورلی دی خلق ژوند لونی پیو او بلورلی دی جار دی پیغمبر جہالت خیمی و غلی دی خلق ژوند لونی پیو او بلورلی دی خلق ژوند لونی پیو او بلورلی دی هل تشخیط لی مگر دلتا پی سودا کوي یواس ولس کلنا دش پیتو کالو بوډا کوي یواس ولس کلنا دش پیتو کالو بوډا کوي جار دی پیغمبر غستار حمد لدلتا نپوهی جنبر ډول دی تعریف وی دلتا نپوهی جنبر ډول دوی تعریف وی دلتا جار دی پیغمبر غستار حمد لدلتا نپوهی جنبر ډول دوی تعریف وی دلتا نپوهی جنبر ډول دوی تعریف وی دلتا جار دی پیغمبر آیاتنا سر چپوائی دی ژوند فرعون ته د اسلام سالار سی پوائی دی ژوند فرعون ته د اسلام سالار سی پوائی سوک چې جمعتنا او کورنا نړوي دلتا دوی په اتل او قهرمان بیا یادوي دلتا دوی په اتل او قهرمان بیا یادوي دلتا سوک چې جمعتنا او کورنا نړوي دلتا دوی په اتل او قهرمان بیا یادوي دلتا دوی په اتل او قهرمان بیا یادوي دلتا جار دی پیغمبران خیانت پریږدي نغلا پریږدي لاس تر ظلم نه اړوي نه یو ناروا پریږدي لاس تر ظلم نه اړوي نه یو ناروا پریږدي جار دی پیغمبر په وعدو باندې دریږنا هل تستا حدیث چې بیا مشکل شمیرل کیږنا هل تستا حدیث چې بیا مشکل شمیرل کیږنا جار دی پیغمبر په وعدو باندې دریږنا هل تستا حدیث چې بیا مشکل شمیرل کیږنا هل تستا حدیث چې بیا مشکل شمیرل کیږنا
جار دی پیغمبر په کمزورو سیخ گزار کوي دی وزور ورو تنشری او یا شعار کوي دی وزور ورو تنشری او یا شعار کوي جار دی پیغمبر ما پتا ایمان راوړی دی هم په قرآن په الله ایمان راوړی دی هم په قرآن په الله ایمان راوړی دی جار دی پیغمبر زما سر ته هم خطر ډیر دی دلته د جاهلو او بی علمو شه اثر ډیر دی دلته د جاهلو او بی علمو شه اثر ډیر دی جار دی پیغمبر هر دی ذوالقرنین باچا نسم زدی صد قسم او زخودی بیتا نسم زدی صد قسم او زخودی بیتا نسم جار دی پیغمبر هر دی ذوالقرنین باچا نشم زدی صد قسم او زخودی بیتا نسم زدی صد قسم او زخودی بیتا نسم دین دی د بی دینو لاستا ولوی دو نخری کوي کفر کړي ندی چې دی کومي علانی کوي کفر کړي ندی چې دی کومي علانی کوي دین دی د بی دینو لاستا ولوی دو نخری کوي کفر کړي ندی چې دی کومي علانی کوي کفر کړي ندی